سلامونه، زه سید شینوار یم. تاسې سپینې خبرې ګورئ. د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې په دې ورځو کې داسې ځای ته رسېدلي چې د طالبانو خواخوږو پاکستاني علماو نه رانیولې تر د طالبانو پخواني خواخوږي پاکستاني دفاع وزیر خواجه آصفه پورې تر ګواښونو او تورونو نه ډېر مخته د اړیکو او دروازو بندولو، مهاجرو شړلو او بل تاوتریخوالي پورې خبره را رسېدلې ده. خو په دې ورځو کې ناڅاپه داسې راپورونه راپورته شول چې د اړیکو د سمون په خاطر له مولانا فضل الرحمن وروسته د جماعت اسلامي پخواني مشر سراج الحق صاحب هم افغانستان ته 2 ورځنی سفر کړی دی او هم په مالیزیا کې له ګلبدین حکمتیار سره لیدنه کړې. د سراج الحق صاحب لیدنه که څه هم طالبانو رسنیزه نه کړه، خو د روغې جوړې په لټه دوی دواړه هغه پاکستاني سیاستوال دي چې کابل کې طالبان خبر اوري، مګر پاکستان چې له مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره یې هم سیاسي کړکېچ روان دی، څومره به پرې د دوی هلې ځلې تاثیرګذاره وي. دا یوه پوښتنه ده چې نورې پوښتنې هم رازیږي. د همدې لپاره مو د پاکستان جماعت اسلامي پخواني مشر سراج الحق صاحب ته بلنه ورکړې چې د سفر په جزئیاتو، نتایجو او د اړیکو نویو را روانو اړخونو باندې ورسره خبرې وکړو. ستړي مشر، په خیر راغلی. مهرباني جی، السلام علیکم. ډیره مننه. حق صاحب، خبر شوم چې تاسې افغانستان ته 2 ورځې سفر کړی دی. افغانستان گاونډ دی او هلته کې خو د هغوی هم دلته تګ راتګ او زمونږ هلته تګ راتګ داسې څه عجیبه خبره نه ده. صحیح. دا خو یو عموما سفر دی، همیشه کېږي. صحیح. دې ورځو کې چې د پاکستان سفیر په کابل کې د خپل سفارت نه راوځي او طالبان پاکستان ته رسمي نه ځي، پاکستاني چارواکي افغانستان ته رسمي سفرونه نه لري. زه غواړم پوه شم چې د سراج الحق صاحب سفر رسمي وو، شخصي وو، که د خیر په لټه یا بل هدف باندې وو؟ افغانستان او د پاکستان تعلقات داسې د وړي جمع مثال لري، ښه کېږي خرابېږي، دا مستقل نه دي چې خراب شون دا به بیا نه ټیک کېږي. اما زما دا سفر د سرکاري هم نه و، د حکومت د طرف نه هم نه و، دا زما یو شخصي تګ راتګ دی. موږ یې کوو افغانستان سره، ځکه چې دواړه هیوادونه ګاونډي دي، اسلامي دي. صحیح. رسنیز نشو، میډیا باندې رانغی او هغه وخت کې مونږ خبر شو چې تاسې خپله وویل چې زه افغانستان ته تللی وم. وجه یې وه؟ نو دا زما داسې دوره نه وه چې هغه ما اعلان کړی وی، یو ذاتي او نجي سفر مې و. صحیح. غوښتنه مې دا چې دا په میډیا کې را نه شي، ځکه چې ضرورت مې نه ګڼودلو. کوم شی چې میډیا ته راشي هغه بیا د چوکونو او د بازارونو موضوع خو جوړه شي، نتیجه نه ورکوي. صحیح. یوازې وایي که نور څوک علما مشران څوک در سره وو؟ زه یوازې تللی وم. ښه. په دې سفر کې جزئیات موږ سره شریکولی شوئ؟ تاسې یوازې فکر کوم چې ملا هیبت الله صاحب سره نه لیدلي، نور مو ټولو مهمو چارواکو سره لیدلي دي. څه خبرې شوي دي؟ ظاهره ده چې د افغانستان او د پاکستان که عام خلک د ولس مشرانې او به کومه موضوع باندې به خبره کوي، د موسم نه پسه، د ګرمۍ او د یخنۍ د حال احوال نه پس بیا ظاهره ده د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو خبره کوي، د دواړو ملکونو په ښو اړیکو جوړولو به خبره کوي، روښانه مستقبل به خبره کوي، را روان نسلونو دپاره د ښه روایتونو قایمولو باندې به خبرې کوي. نو مونږ خو خپلو کې د ګاونډګرت نه علاوه د یو امت حصه یو، نو باید چې مونږ کینو د خپل امت په باره کې غور فکر وکړو. موضوعاتو کمی نشته دی، بې شماره موضوعات دی، همیشه وخت کمی. چا سره مو ډېر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې په کابل کې؟ نو بس هلته چې کوم اهم مشران دي، که هغه د وزارت خارجه مشران دي یا د وزارت داخله مشران دي یا خپله رئیس صاحب دی د ټولو وزیرانو مشر، د دې ټولو سره معاونینو سره دوستانو سره خبرې اترې موږ کړې دي. صحیح. سراج صاحب، داسې مشخص کوم پیغامونه تاسې وروړل او هغوی څه پیغامونه درکړل؟ ما پیغام هغې ته وړی نه و،
بهرحال په دا وخت کې بنیادی مسله راپېښه ده چې د هغې مسلې نه زموږ د افغانستان او د پاکستان ولس ډېر متاثره شو. لارې چې بندې دي او تجارت بند دی، تګ راتګ بند دی او رابطې ختمې دي. نو زموږ خپل فکر دا دی چې دا حکومتونه بیا په خپلو کې جوړ هم شي، اما د ولس هغه چې کوم نقصان وشي د دکاندارانو، د تاجرانو، د طالب علمانو، د مریضانو، د مزدورانو، د تلونکو راتلونکو د هغې نقصانات او کفاره هېڅ څوک نه ادا کوي. صحیح. زموږ د اشنغر کې بخانانو هغې به خپلو کې جنګونه کول، نو هغه یو ښځې زوی د دواړو دوه زامنو، نو یو د یو خان سره نوکر و، بل د بل خان سره، په دې کې د دواړو خانانو جنګ شروع شو. نو هغې مور یې وویل چې خانان به بیا خپلو کې یو شي، پکې بدل شي د رامبیل چامبیل ګلونه، نو حکومتونه به خپلو کې به جوړ شي، خو د دې خرابو تعلقاتو په وجه چې کم ولس ته نقصان وشي، که مړي وشي، که په جنګونو کې خلک ټپیان شي، که تجارتیانو ته نقصان شي، نو اصلي خو هغه رامبیل چامبیل متاثره شي. نو مونږ د ریاستونو یا د حکومتونو د رابطو په ځای باندې د ولس په منځ کې رابطې ډېرې اهمې ګڼو. صحیح. سراج صاحب، دوی طالبانو څه درته وویل چې په څه شي د پاکستان سره وران شوي وو تر دې حده چې تګ راتګ بند دی، دروازې بندې دي؟ لکه علتونه خو به دوی هم لري که نه، او ګیلې هم دوی لري. ولا ګیلې خو دا ډېر زیاتې دي، د پاکستان ګیلې هم زیاتې دي او د افغانانو ګیلې هم زیاتې دي، خو مونږ دواړو ته دا خبره کوو چې د وروڼو په منځ کې ګیلې او مسلې خو خامخا را پیدا کېږي، او د سړیتوب لاره دا ده چې خپلې قصې په خپله باندې حل کړي او بل چا ته په دې کې د ګوتې وهلو یا د اور د زیاتولو د مسلې د غټولو موقع میلاو نه شي. صحیح. سراج صاحب، طالبان خو چې دی پاکستان ته لکه ډیرو پاکستاني چارواکو ویل چې په افغانستان کې دې نه غټ پرو پاکستاني حکومت نشي راتلی. مونږ دا منو چې دا وخت افغانستان کې کوم بدلون راغلی دی، د پاکستان په خوښه راغلی، د پاکستان په تایید راغلی، د پاکستان په نصرت راغلی دی، او توقع هم د دې خبرې لرو چې د موجوده امارت اسلامي په قیام کې د پاکستان خلکو یا د پاکستان واکمنو کوم لوی برخه اخیستې ده، کردار یې ادا کړی دی، او یوازې د طالبانو سره ملګرتیا نه دی، د افغان مجاهدین چې د روس خلاف جنګېدل هغه وخت کې هم زموږ ولس یو ډېر لوی تاوان قبول کړی و او ډېر سخت یې قبول کړی و، یو ډېر کومک او نصرت یې کړی، څومره چې کېدی شو بنیادي قرباني خو د افغانانو ده، د هغې نه هېڅوک انکار نه کوي. اما د پاکستان خلکو د یو انصارو کردار ادا کولو کوشش کړی دی. په یو وطن کې ټول خلک یو شان نه، چا لږ کړی دی، چا ډېر کړی دی، خو بهرحال په هغه اساس باندې موږ د دې خبرې توقع لرو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابېدل نه دي پکار. نو دا موجوده چې اړیکې لږ خرابې شوي دي وختي ګڼو او دا یو بدبختي ګڼو او بدقسمتي ګڼو. په دې وجه باندې د ولس د هر مشر نه اپیل کوو، که هغه د پاکستان دی که هغه د افغانستان دی، چې په دې اړیکو جوړولو کې د خپلې برخې کار وکړي. صحیح. سراج صاحب، طالبان تاسې د پاکستان د نصرت او خوښې خبره وکړه. طالبان خو دا خبره کوي چې صحیح ده چې پاکستان زموږ ورور دی او دومره حده پورې مني چې موږ ته مهاجرت کې پناه ټولو افغانانو ته راکړي، یوازې موږ ته نه. لکه د پاکستان نصرت او خوښه څنګه؟ زه پوه نه شوم په دې مسله باندې. څه نصرت ورسره شوی دی د حکومت سره او څنګه په خوښه راغلی؟ نو په دې تاسو ضرور به پوهېږئ چې دلته 1.4 لکه افغان مهاجرین راغلي وو، او 1.4 لکه مهاجرین په یو وطن کې چې 1 کال نه 2 کاله نه 13 کاله 1.4 کاله ژوند کوي، او هغه په آرام سره ژوند وکړي، په امن سره ژوند وکړي، په عزت سره ژوند وکړي، نو دا په دې ټول نصرت کې یو ډېره لوی برخه ده. صحیح. چې دا ټول افغانان دا وخت هم چې کوم مشران دي اکثر دلته پاتې شوي دي، دلته سبقونه ویلي، دلته بچو سبقونه ویلي دي، نو زموږ د پاکستان عام ولس
افغان مهاجرینو دا ذمہداري په ډېر ښه شان سره پوره کړې ده. سراج نور ملکونو کې هم افغان مهاجرین وو، صحیح. ایران کې هم وو، نور علاقو ته هم تللي وو. مهم. دلته چې کوم عزت ورکړی شوی دی، حقیقت دا دی چې د مدینې د انصارو کردار یې ادا کړی دی. هغه خو د ټولو پاکستان په اړه ټول افغانان دغه نصرت شاید ومني، مګر تاسو ابل ورځ یو مرکه کې یو خبره وکړه چې موږ طالبانو ته په پاکستان کې مثلا د قوماندې مرکزونه ټول په پاکستان کې وو. رزمه دا ده چې روس راتلو نه پس هم چې کوم د افغان مجاهدینو د هغوی ټول مشران دلته راغلي وو، که هغه پروفیسر رباني صاحب وو، که هغه انجینیر ګلبدین حکمتیار وو، که هغه عبدالرسول سیاف وو، که هغه صبغت الله مجدي صاحب وو، که هغه افندي صاحب وو، که هغه احمدشاه مسعود صاحب وو. او دغه شان د هغې دا دورانیه بیا چې تېره شوه، بیا طالبان راغله. طالبان هم اکثر علما دي، د ټول علماو دلته په دې لوی لوی مدرسو کې سبقونه ویلي دي او دلته علم مکمل کړی دی. نو د افغانستان زیاتر خلک د پاکستان د دې کومکونو نه، د دې تعاون نه ښه خبر دي. دې وجه نه د اوسنی چې کوم لارې بندې شوي دي یو بل ته، نو ولس دا نه خوښوي، زموږ د پاکستان ولس هم نه خوښوي، د افغانستان ولس هم نه خوښوي، ځکه چې په دې کې ستونزې او نقصانات تکلیفونه عوامو ته رسي. صحیح. نه تاسو ابل ورځ یو خبره منلې و چې طالبانو خپل جنگ د پاکستان نه رهبري کوو په افغانستان کې شل کړ. رښتیا دا ده چې کوم سهولت د افغان ولس ته حاصل دی په پاکستان په ګاونډګرت کې، هغه سهولت نن د فلسطین غازیانو ته نه دی حاصل. هغوی په ګاونډ کې مصر هم شته، اردن هم شته، نور ملکونه هم شته، خو هغه شان تعاون چې که څنګه دلته د پاکستان ولس د افغانانو سره کړی دی، نو هغه د هغوی په برخه نه دی نصیب شوی. او دا یو اسلامي مسؤلیت و چې زموږ خلکو پورته کړی دی، ادا کړی دی. دا په هغوی احسان نه دی، دا د الله حکم دی چې د خپل مظلوم ورور ملګرتیا وکړي. نو چا به دعا کړي، چا به مالی تعاون کړی، چا به لاره ښولي، او حکومت د حکومت په حیثیت باندې خپل ذمہداریان ادا کړي دي، د ضیاء الحق نه راواله تر د دې دوره پورې. نو مسلسل دا 150 کاله چې تر څو پورې په افغانستان کې د موجوده امارت اسلامي نو قایم شوی، د پاکستان خلکو خپله فریضه ادا کړې ده چې څومره کېدی شي د انصارو په حیثیت باندې. سمه ده، ډیره مننه. طالبان دغه احسانات د پاکستان مني، اوس هم د ورورولۍ جذبه لري، ځکه ځینې خلک وایي چې اوس خو دشمنان دي سره. تاسو چې ولیدل څه ویل چې موږ بیخي ستاسو هر څه منو، تاسو سره بیرته همغسې هر څه. په دې دنیا کې یوه برخه داسې شته چې هغه دې تماشې ته په انتظار دي چې کله به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې جنگ نښلي. او زموږ خپل خیال دا دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې تاو تریخوالی یا د ګرمو او د نرمو حالاتو نه فایده هغه د پاکستان دشمن چتولی شي. تاسو ته یاد ایران کې یو انقلاب راغی، بیا امریکې عراق په هغې باندې حمله وکړه، عراقیان او ایرانیان 10 کاله په خپلو کې وجنګېدل. پیسه د عربو وه او اسلحه به بیا د امریکې وه او فوج به د عراق و. نو د هغه جنګ کې ټوله فایده امریکې ته شوې وه، ځکه چې هغوی بیا راغله په عراق کې په عربو ملکونو کې د کویانو او د تیلو باندې قبضې وکړې او هغه یې استعمال کړه، حالاتو نه فایده واخیستل، ته فوجي اډې قایم کړې. نو دا وخت امریکې هم یو لوی شکست خوړلی دی. دغه شکست په اساس باندې هغوی د دواړو ملکونو ته یو سزا ورکول، دا د هغوی ارمان دی چې د دواړو ملکونو ملګرتیا نه وی، نو امریکې بیا هم دا شکست نشو خوړودی. بالکل دې په بنیاد موږ پوهېږو چې زموږ د جنګ او د تاو تریخوالي فایده چاته ده، نقصان چاته ده. نقصان پاکستان او افغانستان ته ده او فایده یا امریکې ته ده یا هندوستان ته ده، ځکه چې افغانستان او د پاکستان یووالی دا نه هندوستان اعظم کوي نه امریکا اعظم کوي. خو د دې دواړو ملکونو معاشي ترقي او را روان روښانه مستقبل په کوم شي پورې تړلی دی، په خپلو کې پخو تعلقاتو په بنیاد ممکن دی.
نه طالبان دا شیان مني. زه غواړم دا پوښتنه هم درنه وکړم سراج صاحب چې د پاکستان د حکومت کردار د طالبانو واک ته رسولو، مذاکراتو، دوحې مذاکراتو او بیا هغې نه وروسته حکومت جوړولو کې دوی سره تاسو ته خو به معلومات وي چې کردار یې څه و؟ کردار یې دا و چې موږ غوښتل دا چې په افغانستان کې اول روسیانو نو نه مو غوښتل چې افغانستان مستقل د روس په ځولۍ کې پاتې شي، څنګه چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او نور لوی واړه ریاستونه دا د یو اس اس آر حصه جوړ شوي دي. افغانستان هم دغه شان د اتحاد یا دغه یونین حصه جوړ شي. صحیح. بیا چې هلته د نیټو فوجونه راغله، ظاهره موږ په خپل ګاونډ کې چرته هم دا نه غواړو چې دلته د امریکې فوجیان پراته یا د فرانس فوجیان پراته. نو موږ د یو آزاد خودمختار افغانستان اول ورځ نه مطالبه کړې ده. نو پاکستان چې په دې لړ کې کوم قسم تعاون کېدی شي چې افغانستان د آزاد وي او دلته نه دی پردي فوجیان، که هغه د روسیانو دی هغه د موزي، که د امریکې دی هغه د موزي. بالاخره هغه لمحه راغله چې په قطر کې 1.5 کال مذاکرات وشو او امریکا د افغانستان نه په تلو باندې مجبوره شوه. د دې نه وروستو چې هغوی ډېر لاشونه او تابوتونه د ځان سره یوړو. نو دا کردار 50-50 کېدی شي، 25% کېدی شي، 80% کېدی شي. لکه دا طالبان خو دا ټول کریډټ ځان ته اخلي، وایي دا هر څه موږ وکړل. د پاکستان د حکومت کردار ما ویل چې تاسو راته لږ ووایاست چې دا اوس پاکستان مات کړل په افغانستان کې که طالبانو؟ ګوره چې یو سړی په خپله د خپلې ازادۍ لپاره جنګ نه کوي، نو که ټول خلک ورته کومک او تعاون او مرسته کوي، نشي کېدی هغه جنګ. په دې ټول د جهاد او د ازادۍ په دې جنګ کې بنیادي یینه خو د افغانانو توی شوې ده. د لکونو په تعداد کې هغه شهیدان شوي دي او قبرستانونه آباد شوي دي او په لکونو دا وخت داسې خلک دی چې د هغوی شپې نشته، د برمونو د لاسونه پرې کړه شوي دي، معذوره دي. په لکونو یتیمان دي هلته، په لکونو کونډې دي هلته. دا دومره لویه قرباني، تاریخي قرباني، دا خو افغانانو په خپله ورکړې ده. خو پاکستان ته دا یو اعزاز حاصل دی چې هغوی په دې ټول شخړه کې، په دې ټوله مسله کې د افغان ولس سره کلکه ملګرتیا کړې ده. او رښتیا هم دا ده چې د پناه یو ځای نه یو د هجرت کور نه نو دا کار سرته به نشه رسېدی. څنګه چې الله پاک خپل نبي ته د مدینې په صورت کې د یو هجرت کور ورکړی و، دغه شان الله تعالی افغانانو ته په دې جهاد کې د هجرت یو کور هم ورکړی د پاکستان په شکل کې. تاسو ویل چې افغانستان سره په ازادۍ کې د ناټو فوجونو نه موږ مرسته وکړه، خو دلته یو پاراډوکس موجود نه دی، لکه د امریکایان افغانستان ته چې راتلل هم د پاکستان د لارې نه راغله او بیا بیرته پاکستان د هغو ډلو چې د امریکا په ضد جنګېدل د هغوی مرسته م وکړه. یا هغه کار غلط یا دا؟ ورته پاکستان سرکاري نماینده نه یم، زه یو ولسي وګړی یم. د پاکستان د ولس خبره کوم او زه د پاکستان د ملت خبره کوم، زه د هغې ترجماني کوم. اما د امریکې سره کومک په څه حالاتو کې پرویز مشرف کړی دی، موږ کلک د هغې غندنه کړې ده، د هغې مخالفت کړی دی. او د پرویز مشرف سره زموږ جګړه بنیادي طور په دې باندې وه چې د امریکې سره هیڅ قسم تعاون تړون نه دی پکار. په دې کې شک نشته دی چې د پرویز مشرف ځینې پالیسیانې هغه موږ همیشه مخالفت کړی دی. هغه وخت کې موږ د ولس ترجماني کوله. خو دا موږ ته معلومې دي چې د افغانانو ټول مشران یا په کویټه کې یا په پیښور کې وي یا په کراچۍ کې وي یا په اسلام آباد کې وي. او موږ ته په هغه کردار ادا کولو باندې شرمندګي نه ده، موږ په هغې باندې فخر کوو چې پاکستان د تاریخ یو ځل بیا دوهراو کړی دی، ژوندی کړی دی او په مشکل وخت کې د افغان ولس سره ملګرتیا کړې ده. باقي حکومتونو نه غلطیا نه کېږي او حکومتونه ځي راځي. پرون پرویز مشرف و، نن نشته. بیا جنرال باجوا و، نشته. نو دا خلک ځي راځي، خو ولسونه په خپل ځای باندې لکه د علم د غر، د حمالیې د غر، دا مستقل دي. زه د هغه پاکستاني 15 کروڑه ولس خبره کوم. زه د سرکار ترجمان نه یم، نه د سرکار افسر یم ستا په مخ کې ناست
نه پوهېږم زه د ولس د طرف نه خبره کوم چې موږ د افغانانو ملګرتیا کړې ده او په دې موږ شکر ادا کوو. دا اوس چې کوم تاوتریخوالی دی دا ختمول غواړو. په دې کې دواړو ولسونو ته نقصان دی. تاسې ویل چې موږ فخر کوو چې مرسته شوې ده، مګر بله ورځ خواجه آصف په پارلمان کې وویل چې نه جهاد و نه څه و، موږ بلکې په افغانستان کې د خپلو کړنو پور ادا کوو. ډېر غلط کارونه په افغانستان کې وکړو، موږ ته نه و په کار چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړو. دا خبره تر څومره حده پورې یا تاییدوئ یا یې رد؟ خواجه صاحب والد صاحب هم په مرکز شورا کې و، د هغې مشر و، او ضیاء الحق چې د افغانانو د تړون د تعاون د کومک د ملاتړ دا څومره پالیسیانې جوړولې په هغې کې د هغه د پلار لویه برخه وه. صحیح. او دا زه چې اوس کومه خبره کوم څه موده پس به همدغه خبره درته خواجه آصف کوي. خواجه آصف چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی دا د هغه د ژبې خبره ده، د هغه د زړه خبره نه ده. خواجه آصف زه پیژنم او د هغه والد صاحب د هغه پالیسیانې ماته معلومې دي. په دې بنیاد دا د حالاتو د جبر په بنیاد باندې وختي طور دا بیان ضرور هغه ورکړی دی چې د هغې سره زمونږ 1% هم اتفاق نشته دی. صحیح. ځکه چې مونږ تیر وخت کې کوم کار کړی دی پاکستان ولس هغه د امریکې په مرسته نه دی کړی، د امریکې په مقابله کې د افغانانو ملګرتیا کړې ده. صحیح. ځکه چې په افغانستان کې خو د نیټو فوجونه پراته وو او موږ که د افغانانو ملګرتیا تړون تعاون کوو نو د نیټو د ایستو دپاره هم کوو. اوس د خواجه آصف خبره نامعلومه ده، مجهوله ده چې هغه کوم شي ته لکه هغه چې د نیټو ملګرتیا کړې ده، ځکه پرویز مشرف په یو وخت کې د امریکې ملګرتیا هم کړې وه، نو هغه هغې ته غلط وایي. که د پاکستان ولس چې د افغان په شا باندې ولاړ و هغې ته غلط وایي، که د ضیاء الحق پالیسیانو ته غلط وایي، نو دا وضاحت خو د هغه په غاړه باندې دی. صحیح. خو که زه د هغې دا بیان داسې والم چې هغه وایي چې موږ د افغانانو کومه ملګرتیا کړې ده دا هم غلطه کړې ده، نو د پاکستان ولس د هغه د دې بیانیې سره بالکل متفق نه دی. صحیح. او زه باور لرم چې دا نن زه کومه خبره کوم چې افغانستان او پاکستان دوه رونه دي، په رونو په منځ کې خفګان پیدا کېږي، جوړول پکار دي. هم دغه خبره به یوه موده پس تا ته خواجه آصف هم دغه شان په زور سره کوي. دا بحث یو غاړې ته کوو. زه راځم دغه ستاسې د سفر په رابطه باندې. پاکستان په دې وروستیو کې ډېر واضح ګیلې لري د طالبانو نه چې وروره ما تا سره کومک وکړه، ته مې واک ته ورسولې او ما غوښتل چې ته ما سره ګاونډ کې پاتې شي، ما ته به منځنۍ اسیا ته لاره راکړې، ما ته به واخان کوریډور کې ځای راکړې، ما ته به سکاره راولېږي، ما ته به ډېر شیان راکړي په افغانستان کې، حتی د هندوستان ملګرتیا به نه کوي. خو تا ما ته هګر ټي ټي پي ساتلی دي او دغه ټي ټي پي د وجې نه چې دی په پاکستان کې بریدونه کېږي. طالبان ورته وایي چې نه ما خو ستا ځینې غوښتنې عملي کړي دي. تاسو طالبانو څه ویل چې موږ د پاکستان کومې غوښتنې عملي کړي دي په دې وروستیو کې چې دا لانجه ترې نه جوړه ده؟ دا پوښتنه خو بیا تاسو د هغوی نه وکړئ چې هغوی کومې د پاکستان چې کوم غوښتنې وې هغوی عملي کړي دي. ځکه زه د افغانستان سرکاري ترجمان هم نه یم، زه خو د عام وګړي په حیثیت باندې خبره کوم چې په دې شته شخړې د وجې نه پاکستان او د افغانستان ولس ته په اربونو ډالره نقصان دی، دکاندارانو ته نقصان دی. او دویم دا که دا تریخوالی نور هم زیات شي نو د افغانستان او د پاکستان قومونه به په دې کې نور هم نقصاني شي. لکه موږ د جلال آباد او د پیښور تباهي او خوشحالي بالکل یوه ګڼو، موږ د کابل او د اسلام آباد تباهي او خوشحالي دا بالکل یوه ګڼو. باقي دا کمې پوښتنې چې تاسو کوئ دا خو یا د هغوی د سرکاري ترجمان نه پوښتنه وکړه یا د پاکستان د سرکاري ترجمان نه پوښتنه وکړه. تاسې د خبرو په انتباه باندې وکړه، تاسې یو څه اشاره کړې وه چې طالبانو د پاکستان په خاطر باندې چې خفه نه شي حتی علما یې نیولي دي د پاکستان ضد، همداسې وه که نه؟ دا خبره که ماته تاسې تایید کړئ. او دا خو د هغوی د تقریبا 1000 علما کرام را یو ځای کړي وو، د هغوی جرګه کړې وه. خو ظاهره خبره دا جرګه چې دومره 1000 علما کرام را جمع کېږي او هغه یو فتوا ورکوي چې یو افغانی هم شریعت په لوري باندې د افغانستان نه بهر په بل ملک کې جنگ به نه کوي او ګوتې به نه وهي، نقصان به نه رسوي، نو دا حکم خو د امیر المؤمنین په وینا به هغوی دا فتوا ورکړي، دا جرګه به یې کړي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډېر لوی فتوا وه د هغوی، اگر چې موږ د هغوی د دې فتوې نه ډېره فایده خو وانه غستلی شوه، خو بهرحال د هغوی خپله یو ذمهداري پوره کړه. صحیح. بیا هغه کسان چې هغوی په افغانستان کې وو او د افغانستان او د پاکستان په منځ کې به منفي پروپیګنډه کوله، نو د هغوی مطابق هغوی یو تعداد خلک په هغې کې نیولي هم دي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم د پاکستان سره جنگ تاو تریخوالی زیاتول نه غواړي. نو زه خو وایم چې دا یو ډېر مثبت عمل و، باید چې د پاکستان حکومت هم د دغه فتوې په رڼا کې د حالاتو نه نور هم استفاده کړې وی، وی نه کړی شوه، وخت ضایع شو. تاسې ویلي چې 2.5 کسان یې نیولي، دې کې څوک دي؟ نو د هغوی په قیدونو کې خو د دې نه هم زیات ډېر خلک پراته وی او گرفتار کړي وی، خو بهرحال دا د دې خبرې علامت دی چې د افغانستان حکومت هغه خلک چې افغانان دي او د افغانستان شهریان دي او هغوی دا جذبه لري یا فکر لري یا سوچ لري چې د ګاونډ هیوادونو کې ګوتې ووهي، نو د افغانستان حکومت زما د معلوماتو مطابق د هغوی حوصله افزایي نه ده کړې، د هغوی حوصله شکني کړې ده، او باید چې په دې باندې هغوی ته نور هم ډاډ ورکړی شي چې هغوی ورنه افغانانو کې هم قسمه قسم خلک شته، داسې ډېر خلک دی چې هغوی دا غواړي چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا تریخوالی نور هم زیات شي، خاص کر هغه خلک چې کوم افغانستان یا د پاکستان نه بهر ناست دي، چونکې هغوی د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو نه خفه دي، د دې خفګان اظهار هغه په بله طریقه نشي کولی، نو د دواړو حکومتونو ته د سزا په توګه هغه غواړي چې کله به دا دواړه په جنګ شي چې د هغوی ارمانونه پوره شي. زما دا خیال دی چې په جنګ کې ګلونه نه ټوکېږي، میوې نه تقسیمیږي، په جنګ کې صرف او صرف مړی کېږي یا زخمیان جوړیږي. نو جنگ نه د الله تعالی پناه غوښتل پکار دی، او بیا هم چې لا د دوه مسلمانانو په منځ کې دا خو قهر او غضب دی، دا کې هیڅ د رحمت او د برکت امید پکې نشي کېدی. سراج صاحب، دا زما پوښتنه هیله کوم راته پوره جواب کړئ. تاسې یو بیان راغلی چې تقریبا 2.5 علماء کرام په کابل کې هغه کسان چې د پاکستان خلاف وو، د طالبانو خپل دا طالبانو زندان ته اچولي یا ستاسې هلته د پېښور په ژبه باندې جیل ته یې لیږلي دي، دې کې ټي ټي پي شته، دیني علما پکې شته، د طالبانو خپل خلک پکې شته. تاسو د طالبانو وویل چې دا موږ نیولي دي؟ ګوره، افغانستان کې دا وخت جرایم کم شوي دي، نه جرایم نه، پاکستان ضد خبره ما وکړه. ما عرض واورئ، نو تکه تا سوال فرض دی، زما جواب فرض دی، او د هغې امن په شا باندې د هغوی د ریاست اقدامات دي چې نن ټول افغانستان کې امن دی، او داسې صوبې پکې شته زما د علم مطابق چې هلته یو کال کې یو 302 لکه یو قتل نه دی شوی، نو دا ټول امن خو داسې په سوال نه دی قایم شوی. ظاهره ده چې دې کې د هغوی د ریاست او د حکومت خپل اقدامات دي، او د هغې په وجه باندې افغانستان امن شو، د هغې په وجه باندې هغوی یو جرګه هم جوړه کړه. نو زما دا خیال دی چې که څوک یو داسې ګام والي، لکه یو ګام چې د افغانستان حکومت اخیستی و، 1000 علماء کرام یې را جمع کړي و د مشرق او د مغرب، د جنوب او د شمال د افغانستان نه، هغوی په ګډه یوه فتوا ورکړه، نو دغه فتوا په خپله باندې د دې خبرې غمازي کوله چې افغانستان د ګاونډي هیواد سره جنګ نه غواړي. اوس دا ګاونډي هیواد خو داسې بل نشته چې هغوی سره په جنګ دي، د هندوستان سره خو نه دي، د ایران سره خو نه دي، د پاکستان سره تعلقات خراب دي. نو په دې کې د پاکستان دپاره یو ډېر لوی پیغام و، اما والله اعلم چې ولې د پاکستان حکومت او ریاست د دغه فتوې نه مزید استفاده ونه کړی شوه. نور خو هغوی په جیلونو کې به ډېر خلک، په لکونو خلک د پاکستان په جیلونو کې پراته دي، د هغوی په جیلونو کې پراته دي، ماته خو یو محدود تعداد معلوم دی. نور خو په هره صوبه کې، په هره ضلع کې، په هر تحصیل کې ضرور په یو ریاست کې، حکومت کې، ملک کې قیدیان یې. دا د قضیې اړوند جواب نو سراج صاحب، تاسې بیان ورکړی دی او خبره مو کړې ده چې طالبانو
د پاکستان په ضد باندې یا د پاکستان په ضد منفي افکار خپرونکي تقریبا 2.5 کسان جیلونو ته اچولي دي. زه غواړم دا تایید کړم. دا تاسو ته طالبان وویل؟ چا درته وویل؟ ستا خپل سوال و، زما خپل جواب دی. اوس چې څومره د کې تمنداړو وه کوچ هم دغه دي چې زه به درته بیا هم دغه قصه تکراروم کوم چې درته یو ځل ما کسان نیولي دي طالبانو. تاسو بیان ما دا خیال چې د دینونو ډیر زیات قیدیان دی هلته، خو بهرحال د هغوی د وینا مطابق په افغانستان کې د دې اقداماتو د وجې نه امن قایم شوی دی. او بهرحال د هغوی خوښه دا نه ده چې د پاکستان سره جنګ وکړي، څنګه چې د پاکستان ولس د افغانستان سره جنګ نه غواړي. نو چې کومه شخړه د دې سړک د بندېدو راپېښه شوې ده، موږ دا غواړو چې دا شخړه اواره شي، دا ختمه شي، دا لارې کولاو شي. او څنګه چې تا خپله هم وې پاکستان دا غواړي چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قازقستان پورې لارې کولاو شي. دا خو بله کېدی شي چې د افغانستان سره ښه تعلقات دي. صحیح. پاکستان یو تور لګوي، هر ورځ تاسې خپله پوهیږئ. مولانا فضل الرحمن هم اول ورځ یو خبره وکړه چې کندهار نه انار نشي راتلی یو دانه، خو تاسې ادعا کوئ د پاکستان حکومت ته وایي چې ګواکې ترهګر یا دهشتګرد یا ټي ټي پي د افغانستان نه راوړي. ستاسې د معلوماتو په اساس باندې یا ستاسې د تجزیه په اساس باندې یا ستاسې د تحلیل او شواهدو په اساس باندې آیا رښتیا هم افغانستان نه ترهګر لا هم د طالبانو په حکومت کې پاکستان ته اوړي او دا بریدونه چې هلته روان دي دا د افغانستان نه رښتیا هم کیږي؟ تاسې فکر کوئ؟ نو څه موده مخکې خو دا تګ راتګ ډېر اسان و، بیا خو پاکستان باړ ولګو او په دې خپل بارډر باندې چوکیانې جوړې کړې، بیا یې کیمرې لګولې دي. نو فکر نه کوم چې د حالاتو کې د هغه مشخصو لارو نه په کوم چې د دواړو ملکونو پوځیان ولاړي عام سړي ته په دې بارډر باندې د تلو راتلو امکان پیدا کېدی شي، ځکه چې د حکومت پاکستان نه څومره په دې لړ کې انتظام کېدی شو د کولو کوشش خو یې کړی دی. صحیح. یو بله خبره، د اړیکې به دومره خرابې شوې نه وي، طالبان دا خبره کوي که پاکستان په افغانستان کې په کابل باندې هوایي بریدونه نه وای کړي او بریدونه وکړه او دا معلومه نه شوه چې څوک یې ووژل، که نه نورولي مسعود ژوندی راووت هغې نه وروسته. یعنې تاسې فکر کوئ چې تاسې خپله باندې دا پاکستان ښه کار کړی چې کابل کې راغی او هوایي بریدونه وکړه، لکه دا ډیر جنجال د همدغې ځینه غټ شو؟ محترم، د دواړو ملکونو نه غلطیانې شوي دي، کېږي هم، خو د تیرو غلطیانو حساب کتاب چې کله سړی جوړې کوي صلح کوي هغه بیا نه کوي. سړی د پرون ورځې په ځای باندې را روانې ورځې ته ګوري. نو مونږ که د پرونۍ ورځې په ډیران کې سړی چخ چې وایي د هغې نه فایده نه راوځي. دې وجې نه زه د سبا غم کوم، د بل سبا غم کوم، د را روان مستقبل غم کوم. څه شي شوي هغه د تاریخ حصه ده، چا زیاتی کړی چا کمی کړی دی، هغه وخت تیر شو. اوس خو موږ د را روان زمانو او د خپلو را روان نسلونو لپاره د امن د بهار د راوستو خبره کوو. بابانو که زه په دې لړ کې پرېوځم بیا به موږ څنګه د خیر خبره کوو، د را روان د مستقبل د روښانتیا خبره به کوو. بیا خو موږ په هغه زوړ تاریخ کې چورلو را چورلو. د دې وجې نه کوم خلک چې ورانۍ جوړول غواړي نو هغه بیا د زوړ حساب کتاب کوي. کوم خلک موږ پښتانه یو، موږ چې په دې پښتنو کې ډېرې جرګې هم کوو، ډېرې جوړې هم کوو. د هغه جوړو بنیادي خبره ده چې تیر په ير راځئ چې سبا دپاره غم وکړو. صحیح. نه سراج صاحب، زه یو خبره کوم، روغه جوړ بهار او د امن دا ډېر ښه خبره ده او همدې باندې راځیم چې لوري په خپلو غلطیانو کم تر کمه اعتراف وکړي. 50 کاله پخوانۍ مسله نه ده، 2 میاشتې پخوانۍ مسله ده. ما یې پوښتنه وکړه چې پاکستان نه طالبان په دې باندې ډیر سخت خفه دي چې تاسې ولې په کابل باندې برید وکړو. زه غواړم صرف ستاسې د خواخوږۍ د نیت له مخې په دې باندې پوه شم چې دا صحیح کار دوی کړی و چې دغه اړیکې دې حد ته راورسېدې که نه؟ بس صرف دا وایم. ګوره، څوک چې ډېر خفه دي نو هغوی بیا قطر ته راله، هغوی بیا ترکي ته راله. باید چې د ته څنګه وی چې دغه شان هغوی ډېر زیات خفه وی نو بیا خو به هېڅ خبره نه شوه کېدی. نو د هغوی غم او د هغوی تکلیف هغه په خپله باندې ښه بیانولی شي. نو په دې وجه باندې کاشکه د دې موقع ډوله چېرته
وینا پاکستان حکومت دا کار نه وی کړی. موږ د دغې خبرې ضرور اظهار کوو چې کاش که دا حملې نه وی او دا خپلې خبرو اترو په ذریعه باندې خپلې مسلې اورولې. او په هغه وخت کې موږ دا خبرې کوو، اوس هم دا خبرې کوو چې جنگ او حملې دا د مسلو علاج نه دی. که یو وخت کې ریاست تیرې هم وکړي خو د هغې جواب هم بیا رد عمل نه دی پکار، بیا هم خبرو اترو ته ناسته پکار ده. که د افغانستان او د امریکې د 20 کالو د عظیم جنجال او جنگ نه پس هم خبرې کېدی شي، نو ولې د پاکستان او افغانستان په منځ کې نشي کېدی؟ که د ایران او د امریکې دومره سختو حملو، دمکیانو او د یو بل سره په جنجالونو اخته دي د ډېرې مودې نه، بیا هم هغه د عمان کې او په جنیوا کې خبرو اترو ته ناست دي. نو فکر نه کوم چې د انسانانو په منځ کې اخرنۍ فیصله ګولۍ کوي یا اخرنۍ فیصله تبرګی کوي یا اشاړه کوي. اخرنۍ فیصله هم جبه کوي، خبرې کوي، پاس کوي، خبرې اخرنۍ فیصله کوي. خو تاسو ته نه ښکاري چې د روغې جوړې دپاره اقدامات پکاري؟ مثلا طالبانو په دې وروستیو کې 3 پاکستانی پوځیان چې نیولي وو هغه یې خوشې کړل او حسن نیت په ډول باندې نو د حسن نیت کارونه هم وکړل. مثلا پاکستان د خوا نه هم دوی د حسن نیت یا افغانان د حسن نیت تمه لري. په دې ورځو کې په سخت ژمي کې د مهاجرو راشړل 40 کاله کوربتوب وکړه مګر نن ورته 2 ورځې وار نه کوي. مثلا د لارې بندول طالبان وایي دا خو موږ نه ده بنده کړې، پاکستان راپسې بنده کړې ده. نو دا به څنګه هغه ستاسې نیک نیت چې لرئ د سولې دپاره د افغانستان او د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا به ممکن کی؟ فکر کوئ دغه کارونو کې پاکستان ته هم یو څه پکار دي؟ دا وړې خبرې دي. ګوره افغانستان او د روس په منځ کې څومره لوی جنگ شوی دی، ټول افغانستان د هغوی د حملو د وجې نه قبرستان جوړ شوی دی. خو نن هغه روس دی چې افغانستان یې تسلیم کړی دی، سفارتخانې له ځای هم ورکړی دی. نو د افغانستان په باره کې کانفرنسونه هلته کېږي، د ټولو نه زیات دورې د افغانستان وزیر خارجه هم د دغه ملکونو کوي. نو هر ملک او هر قوم چې کوم فیصلې کوي هغه د خپلې فایدې او د سبا د ورځې په خاطر باندې کوي. په دې وجه باندې مونږ پاکستان ته هم دا خبره کوو، افغانستان ته هم دا خبره کوو چې کمې شخړې په منځ کې پرتیم دي، سببونه شته، مشکلات شته، د هغې نه انکار سړی نشي کولی. خو په ځای دی چې دا تاسو په بیجینګ کې یا په استنبول کې په قطر کې کینئ، د هغې په ځای باندې مناسب ځای یا کابل دی یا اسلام آباد دی یا جلال آباد دی یا پېښور دی او د رونو په شان یا د ګاونډیانو په شان کینئ. بدبخت رونه هغه چې په دواړه په جنگ شي او د دریم سړي ورپکې کار پیدا شي، نو باید چې دا دواړه دومره د بدبختۍ سره مخامخ نشي. سمه ده، ډېره مننه. یو څو نورې ضمني پوښتنې راغلې، دا بحث به نور راټولو. ورو ورو تاسې مصروفیتونه لرئ. تاسې د ګلبدین حکمتیار صاحب سره که څه هم تاسې د هغه پوښتنې ته ورغلي وو، ستاسې ډېر دیرینه ملګری هم دی، هغه سره مو ولیدل او سره د دې چې د خیرخواهۍ په لټه کې هم یاستئ چې دغه وضعیت د طالبانو او د پاکستان سره ښه شي. هغوی سره مو څه وویل د دغه وضعیت په رابطه باندې او د هغه نظریات څه دي؟ کومه یو پرېکړه مو په ګډه سره وکړه چې راځئ اقدام وکړو؟ نو انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب خو داسې حال کې ورسره زه ملاقات مې کړی چې هغه په بستر باندې او ډاکټران ورته خواوشا ولاړو، بورډ یې ورباندې جوړ کړی و. اوس د هسپتال نه فارغ شوی دی، ښه شوی دی، صحتمند شوی دی، خوشحاله یې ورباندې. نو ګلبدین حکمتیار صاحب د افغانستان یو مشر دی او یو ډېر لوی تاریخ لري، مړانه یې کړې ده د روسیانو پوځونو په مقابله کې. د افغان قوم یو هیرو دی، په دې وجه باندې موږ ډېر زیات احترام کوو، عزت یې کوو. نو دا د دې تاریخ نامتو مشران دي، که هغه انجینیر ګلبدین حکمتیار دی، که هغه ملا محمد عمر دی، که هغه استاد هبت الله دی. نو دا د تاریخ څنګه چې پخوا زموږ ابدالي او غزنوي او غوري په افغانستان کې موږ د تاریخ حصه ده، نو دغه شان دا مشران دي. او د دې نه علاوه ګڼ شمېر نور مشران چې هغه یا په شهادت رسېدلي دي یا دا وخت ژوندي دي، خو بهره د خپل وخت لوی کارنامې کړي دي. صحیح.
ما پوښتنه دا و چې کردار لوبولو ته آماده دي تاسو سره په ګډه د طالبانو د پاکستان ترمنځ اړیکو جوړولو لپاره؟ داسې خبره یې ونه کړه درته؟ ولا دا د هغه مسله نه وه، د یو بیمار لویه مسله ده چې هغه صحتمند شي. صحیح. الله هغه صحتمند که، نو دا چې سړی په بیډ باندې او په بستر پروت وي او ته د هغه سره عالمي او نړۍ او ملکي مسایل چړې، نو داسې د هغه موقع مناسبت خبره نه وي. بهرحال خلک چې کینو نو په هره موضوع باندې خبره کوي، موږ د هغه لپاره خیر غواړو، عزت غواړو. تاسو چې د خیر په لټه باندې راوتلي وئ کابل کې، نو حامد کرزی او عبدالله خو بیمار نه وو، هغوی سره مو د خیر په رابطه د افغانستان او د پاکستان خبرې ونه کړې که ومو نه غوښتل؟ نه، هغوی سره د ملاقات ما نه غوښتنه کوله، نه مې کوشش کړی او نه زما سره او وخت و. ښه، لکه پوهېدلی شم چې ولې؟ زما سره صرف یو ورځ دوه په هغې کې هماغه کار کیدی شو کوم چې زما په ذهن کې و. او د نفلي عبادات چې سړی څومره خلکو سره میلاو شي او د هغوی پوښتنه وکړي، ښه خبره ده. زموږ یو ګاونډ دی، ځکه چې عبدالله سم زموږ پېژنګلو دي، د حامد کرزي صاحب سره هم زموږ پېژنګلو دي، دلته تلی راغلی دی او ډېر مسابقې او ډېر ناسته پاسته شوې ده. خو بهرحال دا وخت چې د افغانستان د ولس واک د چا په لاس کې دی او د چا په خوله کې خبره ده او د چا لفظ هلته قانون دی، د چا رایه چې مستنده ده، نو موږ غوښتل چې د هغوی سره زیاتې خبرې اترې وکړو. د دې خبرو جزیات نور په ما باندې هلته کې سره ملاقاتونو د هغوی د طرف نه څه پابندي نه وه. هر چا سره ازادي وه، ملاقات کابل کې د هر چا سره ما کولی شو. خو بهرحال زما شخصي مجبوري وه چې د 2 ورځو نه مې زیات وخت نه لرو ده. صحیح. مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله کابل ته راغلی او سفر یې چې کړی، نو هغې نه وروسته د خپل د سفر جزیات وویل چې ما د پاکستان حکومت ته او هغه ټولو مسؤلو چارواکو ته وویل چې دغه شیانو باندې اړیکې ښه کیدی شي. تاسو سره د دې سفر نه وروسته د پاکستان پوځ، حکومت یا مسؤلو چارواکو تماس نیولی یا تاسو ورته نتایج ویلي، دغه مشورې مو ورسره شریکې کړي چې طالبانو خو دغه شیان ویل، تاسو دغه شیان وکړئ چې هر څه حل شي؟ دا به درته بیا په خپل وخت باندې وایو، ځکه چې د وخت نه مخکې ډېرې خبرې کول فایدهمند دی نه. بهرحال ما درته لوی خپل مقصد وښو چې زه سرکار نه وم لېږلی، زه خپله خوښه باندې تللی وم او دا د یو ولس د یو ذمهدار په صفت باندې خپل فرض ګڼم چې په افغانستان او پاکستان په منځ کې تاوتریخوالی دا ختم کو. خاص کر د دې نه ډېر لوی نقصان زموږ خیبر پښتونخوا ته دی. په دې بارډر چې څومره دا 2640 کیلومتره بارډر دی، د دې نه هغه طرف ته دې طرف ته چې څومره خلک اوسېږي، د دې تاوتریخوالي نه ډېر زیات نقصان هغې ته دی. خپله باندې زموږ کور هم په بلکل په بارډر باندې دی. نو دا بارډر چې څومره نرم وي او دلته ښه حالات وي، د دې علاقې دا خلک خوشحاله. صحیح. سراج صاحب، دا اختلافات شاید تاسو سره افغانستان کې خلک د پخواني جماعت د مشر په حیث باندې ګیلې هم درنه ولري، هر څه دې وجې نه لري چې تاسې کم تر کمه موږ سره په پښتو ژبه غږېږئ. مولانا فضل الرحمن صاحب هم یو غټ شکایت یا ګیله د افغانانو دا ده چې کم تر کمه دغه چې طالبانو باندې خبر هم چلیږي، په پاکستان حکومت باندې که د دې سولې په موضوع کې وچلیږي ونه چلیږي دا بیله خبره ده، مګر مشورو کې خو اوس هم دوی خبره اوري. کم تر کمه تاسې خپله د نجونو د تعلیم ملاتړي یاستئ، داسې نه ده چې ملاتړي نه یاستئ، بلکې ستاسې د ټولو کورنۍ نجونې ماشاءالله مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي. په طالبانو باندې ستاسې زور نه رسیږي چې دوی ته مشوره ورکړي چې د مکتبونه د نجونو اجازه ورکړي، او که بله څه خبره ده ستاسې غږ هم نه اوري، د هیڅ چا هم نه اوري؟ ګوره، یو حکومت ته مشورې ورکول یو داسې مشوره چې تاسو نه غوښتلي نه وي او ستا په منځ کې هغه موضوع نه وي، نو داسې
یو اضافي غونډې کار دی. ښه باقي مونږ دا غواړو چې هلته کې جونو ته د تعلیم اجازت میلاو شي، سکولونه کالجونه کولاو شي، خو دا وخت زما موضوع دغه نه ده. زمونږ موضوع دا ده چې تګ راتګ شروع شي نو دا ټولې خبرې پکې بیا هوارېدی شي. دا وخت هر قسم تګ راتګ بند شوی دی. باقي چې ناسته شروع شي نو په هغې کې بیا د معیشت خبر هم راځي، د تعلیم خبر هم راځي، د صحت خبر هم راځي، د زراعت خبر هم راځي. خو چې خبرې رواني، خو چې خبرې بندې شي نو بیا خو هر شی ختم شي. دا ټولې کړکۍ او دروازې هله خلاصېږي چې تعلقات ښه شي. دا اوس تاسو ته دوی څه وویل چې فکر کوم تاسو یاده کړې ده د نجونو موضوع ورسره د سکولونو، دوی څه وایي چې ولې نه خلاصو؟ ما عرض داره چې دا وخت دا مجلسونو کې زما موضوع دا نه وه او په دې باندې ما د هغوی سره داسې تفصیلي خبرې نه دي کړې. ما اول دا غوښتل چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا تګ راتګ موږ دا تګ داسې و لکه دا واوره چې ډېره وشي او خلک په خپلو کورونو کې بند شي، څوک په جوماتونو کې بند شي، څوک په دوکانونو کې بند شي او بیا یو سړی پاسې هغه مڼ مات کړي نو بیا پې ځوانان هم روان شي، بیا پې کوچنیان هم روان شي. نو موږ د مڼ ماتولو یو کوشش کړی دی چې دا مڼ مات شي او خلک پې روان شي، بیا به پکې دا ټولې خبرې حل کېږي. ډېره زیاته مننه. کور ودان ډېره مننه.